اقبال مومن صاحب وایي چې زما په غم ما سره سمه جاړي دا یو عدد زما د مور ښه نه دی. کاشف ګلاب صاحب وایي د کلي خلکو ته په دې کې هېڅ ګناه نشته دی، ما له کاږه واږه نومونه غریبۍ ایښي دي. او شاید قماش وایي چې راپسې دي تکې تورې بلاګانې، راپسې دي تکې تورې بلاګانې، ما به وخوري درنه مورې بلاګانې. سید شاه سعود صاحب وایي چې ته چې نه د ژوند کار کولی نشم، ته چې نه د ژوند کار کولی نشم، راشه راشه انتظار کولی نشم. او زندگی زما د وس خبره نه ده، زندگی زما د وس خبره نه ده، خو مجبوره یم انکار کولی نشم. او مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی، مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی، خو انسان دی پې ګزار کولی نشم. او سلامت ګودر په بیه رانه غواړي، سلامت ګودر په بیه رانه غواړي، او زه سودا د یو چینار کولی نشم. او پټه مینه مې هم داسې پټه ښه ده، پټه مینه مې هم داسې پټه ښه ده، زړه مې غواړي خو اظهار کولی نشم. سید شاه سعود صاحب وایي چې مینه بس د یو سړي را سره نشته، مینه بس د یو سړي را سره نشته، وایم ټوله زندګي را سره نشته. او ما ویل ولې په زړو جامو کې راغلی، ما ویل ولې په زړو جامو کې راغلی، ویل د دې نه قیمتي را سره نشته. او دغه مړاوې رېجېدلی ګل مې واخله، دغه مړاوې رېجېدلی ګل مې واخله، نورې نښې د سپرلي را سره نشته. او څوک چې وخاندي نو وخاندم سعوده، څوک چې وخاندي نو وخاندم سعوده، ګینې خپله خوشحالي را سره نشته. او اقبال مومن صاحب وایي چې د زلفو غر دی په مخ خور ښه نه دی، په زړه بیمار یم ماله زور ښه نه دی. او زما په غم ما سره سمه جاړي دا یو عدد زما د مور ښه نه دی. او رقیب زما غوندې مین دی په یار، دا یو اندازې ښه دی نور ښه نه دی. سید شاه سعود صاحب وایي چې ما له ماشومتوبه ته غوښتلې وې، ما له ماشومتوبه ته غوښتلې وې، او تا تر پیغلتوبه چاته نه کتل. او ډک په اوسو د ګودرونه خو، ډک به اوسو د ګودرونه خو، مونږ پښتنو به چاته نه کتل. اقبال مومن صاحب وایي چې ترخو ترخو حالاتو کې خواږه راوړه سړیه، ترخو ترخو حالاتو کې خواږه راوړه سړیه، نفرت د محبت کلي ته مه راوړه سړیه. او د لوږې په دې ښار کې اجت نشته د کارتوسو، د لوږې په دې ښار کې اجت نشته د کالتوسو، غنم راوړه جوار راوړه اوړه راوړه سړیه. وعدې د شرابونو سرابونو دي صاحبه، د تندې نه موموج نه اوبه راوړه سړیه. او ما ډیر په احترام ووی الله خو دې باچا کا، ما ډیر په احترام ووی الله خو دې باچا کا، خو تا راپسې بډه کې چاړه راوړه سړیه. او د اوښکو او مخته سترګو له لږ جشن پکار دی، د اوښکو او مخته سترګو له لږ جشن پکار دی، دا ځنې نکریز او رانجه راوړه سړیه. او اقبال دوی ته خپل مخونه هسې هم معلوم وو، اقبال دوی ته خپل مخونه هسې هم معلوم دي، نو خیر دی نه خو به دې نه راوړه سړیه. کاشف ګلاب صاحب وایي چې ما وچېدو ته تصویرونه په بلۍ ایښي دي، باران مې هر ارمان له ګوتې په مرۍ ایښي دي. او د لیوني باران د قهر نه مې یره وشوه، په ورانو ورانو دیوالونو مې بوجۍ ایښي دي. او د کلي خلکو ته په دې کې هېڅ ګناه نشته دی، د کلي خلکو ته په دې کې هېڅ ګناه نشته دی، ما له کاږه واږه نومونه غریبۍ ایښي دي. او وایم که خوب چرته کې راشي او جانان ووینم، وایم که خوب چرته کې راشي او جانان ووینم، په دې غرض مې سر ته بیا د خوب ګولۍ ایښي دي. رحمت الله درد صاحب وایي چې سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې، سرچینه ده د تنویر زما په ذات کې، خدای دې مړ نه کړي ضمیر زما په ذات کې. او لا مې کړي اراده د ګناه نه وي، لا مې کړي اراده د ګناه نه وي، چې لګیا شي څوک په ویر زما په ذات کې. او نه انا په دام کې ګیر کړم نه نفس، نه انا په دام کې ګیر کړم نه نفس، زما زړه دی زما پیر زما په ذات کې. او هر شپه رانه د ورځې حساب غواړي، هر شپه رانه د ورځې حساب غواړي، یو انکر دی بل منکر زما په ذات کې. هر شپه رانه د ورځې حساب غواړي، هر شپه رانه د ورځې حساب غواړي، یو انکر دی بل منکر زما په ذات کې. چې نه تخت او نه تاج ته هوسېږم، چې نه تخت او نه تاج ته هوسېږم، درد اوس یو فقیر زما په ذات کې. او شاید قماش وایي چې راپسې دي تکې تورې بلاګانې، راپسې دي تکې تورې بلاګانې، ما به وخوري درنه مورې بلاګانې. او زما چغو دومره کار وکړو چې راغلې،
زما چغو دومره کار وکړو چې راغلې بلاګانو پسې نورې بلاګانې او خپله ویره ډار او خوب تې مجسم کړه خپله ویره ډار او خوب تې مجسم کړه که د ځان دپاره ګورې بلاګانې او د شلېدلې لوپټې نه دې لوګی شه د شلېدلې لوپټې نه دې لوګی شه د پنجاب دغه سرتورې بلاګانې او زورورو ما کمزوری شوم شایده زورورو ما کمزوری شوم شایده زورورې شوې کمزورې بلاګانې